په اسلام آباد کې د افغانو ښځو یوه ډله راغونډ شوي او طالبانو ته له یو ځانګړي پیغام سره یې د یلدا شپه لمانځلې ده. دغه غونډه چې د ګوهرشاد بیګم د سازمان په نوښت جوړه شوې وه د فرهنګي هویت او اعتراضي پیغامونو یوه ښکلې ترکیب وه. یلدا چې د تیارو پای او د رڼا د پیل سمبول دی، د جلا وطنو افغانو ښځو لپاره بل نوی معنا موندلې ده. د تیارو پر وړاندې د مبارزې او روڼ سهار ته د رسیدو سمبول. ما اینجا گرد هم آمدیم تا طولانی ترین شب سال را که در فرهنگ کهن ایران یکی از جشنهایشان است، یکی از جشنهای فرهنگی ایرانیان و همه ساله در افغانستان نیست به طور باشکوهی از این شب تجلیل میشه. دغه غونډه له موسیقۍ، شعر او د افغانو ښځو د مقاومت له کیسو سره پیل او تر پایه همداسې روانه وه. روسری آبی خود پاک می کند هر چی که گرد بر رخ فردای کابل است. ګډونوالو ښځو پر خپلو فرهنګي ارزښتونو ټینګار وکړ او د اعتراض په بڼه یې نړیوالو ته هم خپل پیغام وړاندې کړ. د فرهنګي غونډې طالبانو او نړیوالو ته یو ښکاره پیغام لیږدوي. افغاني ښځې د خپل هویت لپاره مبارزه کوي او له نړۍ څخه د رښتیني ملاتړ غوښتنه کوي. خو بل پلو طالبان په افغانستان کې هره ورځ د ښځو پر وړاندې نوي محدودیتونه لګوي او نړیواله ټولنه هم یوازې د اعلامیو خپرولو له لارې دا اقدامات غندي. سره له دې ټولو په اسلام آباد کې د افغانو ښځو د یلدا جشن له هیلو، مقاومت او د یوې روښانه راتلونکي لپاره د هڅو ښکارندویه وه.